بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زموږ تاسې په ارواپوهنه کې یا په تربیتي ارواپوهنه کې تربیتي روانشناسي کې موږ تاسې د ذکاوت یعنې ځیرکتیا یعنې IQ معلومولو په هکله باندې بحث کوو. IQ د څه شي مخففات دی؟ IQ مساوي ده د انټلیجنس کوشنټ څخه عبارت چې معنا او مفهوم یې چې ده د ځیرکتیا د ذکاوت معلومول دي. یو انسان ځیرکتیا معلوموي چې یو انسان څومره ځیرک دی، ذکاوت څومره ده، استعداد یې څومره ده، څومره ښه زده کړه کولی شي. د دغه IQ له لارې چې موږ تاسې د ذکاوت، استعداد، وړتیا، حافظه دغه هر څه معلومولی شو. وایي په 1905 میلادي کال کې البرت بینا یو فرانسوي عالم و چې د ازمایښتونو ترسره کړو او په ازمایښتونو کې د معلومه کړه چې یو فارمول لاسته راغلی چې د دغه له لارې څخه موږ تاسې کولی شو د یو چا ذکاوت معلوم کړو یا د ده ځیرکتیا معلومه کړو چې IQ مساوي کېږي عقلي عمر تقسیم پر اصلي عمر باندې ضرب ثانیه. اوس نو عقلي عمر هغه دا د ده ځیرکتیا، عقلي عمر څخه مفهوم مقصد د دې ماشوم د دې انسان ځیرکتیا ده چې څومره دی ځیرک د عقلي عمر څخه. او اصلي عمر هم دا معلومه تعین شوی دی، ټاکل شوی دی چې کله پیدا شي هغه درته معلومه وي چې مثلا د 2 کلو شي، 3 کلو شي، 5 کلو شي، 8 کلو شي، 6 کلو شي. اوس نو ده دا معلومه کړی چې د یو انسان ځیرکتیا IQ له 15 څخه تر 80 پورې راورسېده. دا ټیټه شوه. نورمال څومره ده؟ نورمال 100 ده. د یو انسان IQ یا ځیرکتیا نورمال څومره ده؟ 100 ده. خو که چیرې دا لاندې راسي چې یعنې 15 ته 15 څخه 80 ته نو دا په کمزوري ذهن لرونکو کې حسابېږي. دا شخص دا انسان چې ځیرکتیا یې له 15 څخه تر 80 پورې راټیټه شوه، د دغه ځیرکتیا کمزوري ده، یعنې ذهن یې کمزوری ده. دا په استثنایي ماشومانو کې راځي. نو که چیرې تر دې پورته وي تر 100 پورې نږدې څومره نږدې کېږي چې د دې ځیرکتیا زیاتېږي، یا که تر 100 پسې پورته شي هغه خو بیا بیخي ښه ښووالی ده. نو کله چې دا نور دنیا کې کله چې ماشومان ښوونځي ته داخلېږي په لومړیو وختو کې دوی ماشومانو IQ ګوري. د دې IQ معلومولو لپاره مختلف سوالونه، مختلفې پوښتنې عیار شوي. دا پوښتنې هم شفاهي کېدلی شي، هم په تحریري شکل باندې، په لیکلي شکل باندې. خو داسې په لومړیو وختو کې ماشومان لیکنه نشي کولی، نو په شفاهي ډول سره پوښتنې ځینې کېږي. د هغو ځیرکتیا معلوموي چې دوی څومره د پوښتنو ته ځوابونه ویلی شي. نو هغه بیا دې فیصدي ورته ټاکي، هغه دوی معلوموي چې دا ماشوم ډېر ځیرک ده، نورمال ده، او که کمزوری ده. بیا دې هغه خپل هغه کټګوریو حسابوي او بیا دې په هغه ټولګي کې د ماشوم کوي. مثلا ځینې ډېر ځیرک دي، هغه ماشوم بیا داسې په ځیرکو ماشومانو سره یې ځای کوي په ټولګي کې. ځینې نورمال دي، نورمالو سره یې ځای کوي کېنوي. او ځینې بیا کمزوري دي، هغه په کمزوري کې کوي. نو په چې کوم کمزوري دي په کمزوري ټولګي کې کېنوي، د هغو سره بیا زیات زحمت ایستل دې لپاره نه کېنوي چې دا ضعیف دي دا بس داسې صرف نظر وګرځوي. نه، د هغو سره بیا زیات کار کوي، زیات زحمت ورسره باسي. ولې دغه ټولګي ورته ټیټه سویې لرونکې ده د ماشومانو ځیرکتیا. نو دغه دوی معلومه کړي. اوس نورمال ماشومانو فیصدي څومره ده؟ هغه 100 ده. د دوی ځیرکتیا 100 ده. نو د دې لپاره به دغه فارمول البرت بینا دغه فارمول کشف کړی، جوړ کړی دی چې IQ مساوي کېږي عقلي عمر تقسیم پر اصلي عمر باندې ضرب 100. اوس موږ تاسې مثلا یو ماشوم ده 15 کلن دی، د ده اصلي عمر څومره ده؟ د ده اصلي عمر 15 کلن دی. اصلي عمر یې 15 کلن. عقلي عمر یې یعنې عقلي عمر دا ده مثلا د 15 ټولګي ماشومانو کې د 15 ټولګي ماشوم پوښتنې ځینې کېږي. د څو ټولګي؟ د 15 ټولګي پوښتنې ځینې کېږي، هغه یا په شفاهي ډول سره یا په تحلیلي ډول سره پوښتنې ځینې کېږي. هغو پوښتنو ته د ځواب وایو، سم ځواب وایو. تر دغسې ټیټ مثلا څلورم صنفال، درېیم صنفال، د هغو پوښتنې ځینې وکړي، هغه مکملې جواب کړي، نو 15 والې هم جواب کړي. خو شپږم پوښتنې ځینې وکړي، هغه یې نه شوه جواب. نو دی چې شو د ده عقلي عمر څومره شو؟ هغه هم 15 شو.
عقلي عمر هم پنځه شو. اوس یې تاسو دا محاسبه کې څومره راستل نو موږ تاسو وایي چې IQ مساوي کېږي له عقلي عمر څومره ده؟ 5 ده او اصلي عمر یې څومره ده؟ 5 کلن دی ضرب سل کوي. اوس نو 5 پر 5 باندې تقسیم کوو حاصل به 14 راشي یا چې اختصار یې کوو 1 ګرام راشي 1 ضرب سل دا مساوي شو د سل. نو دا ماشوم چې دی کولی شي چې د پنځم ټولګي پوښتنې د جواب ولري او د ده عمر هم 5 کاله ده نو موږ تاسو ویلی شي دغه IQ څومره ده؟ سل دی. دا په نورمالو کسانو کې راځي. په نورمالو کسانو کې د دې ځیرکتیا نورماله ده نه ډېره زیاته ده او نه ډېره کمه ده نو دا په نورمالو کسانو کې راځي. مثلا یو بل فرد ده د هغه بیا دی د 5 کلن ده خو د پنځم ټولګي پوښتنې هم جواب کړي د شپږم ټولګي هم جواب کړي د شپږم ټولګي پوښتنې هم جواب کړي لوړ یې نه سوه جواب کړي. نو مثلا د ده عقلي عمر څومره شو؟ 6 شو. د ده عقلي عمر 6 شو. نو مثلا IQ موږ تاسې معلوموو د ده عقلي عمر څومره ده؟ 6 او اصلي عمر خو یې معلوم ده 5 کاله ضرب سل دا مساوي شي. کولی شو موږ تاسې دا د تقسیم په بیا له دې سره ضرب کړو یا له دې سره موږ تاسې اختصارولی شو یا دا له دې سره ضرب کړو 600 ضرب 600 تقسیم په څو باندې؟ 5 باندې. 600 چې موږ تاسې په 5 باندې تقسیم کړو حاصل به 14 راشي 100 د دغه ماشوم IQ 100 ده. د دې ماشوم IQ 100 ده نو یې له نورمال څخه پورته شو. د دې ځیرکتیا زیاته کېدلی شي نور هم څه زیاته شي ډېره زیاته شي نو هغه بیا په نابغه کې بیا راځي چې نور زیات ډېر زیات زیاتوالی وکړي هغه په نابغه کې راځي. نو یې مثلا سل یو سلس یو سلشل دا په ځیرکو ماشومانو کې راځي تر 90 پورې شاوخوا که چېرې تر 90 سره کار څه 15 زیاته راشي اتیا ورته راشي بیا نو هغه بیا په کمزورو ماشومانو کې سره د نورمال څخه سوي شي ټیټېږي. نو په دې طریقه سره موږ تاسې کولی شو یو ماشوم ځیرکتیا معلومه کړو د هغه وړتیا معلومه کړو د هغه ځیرکتیا ذکاوت IQ معلوم کړو. د دغه فارمول لارې څخه موږ تاسې کولی شو د هغه ځیرکتیا موږ تاسې په لاس راوړو. د دې څخه ټیټ تاسې کولی شئ هغه ورکړئ چې مثلا د ده عقلي عمر کې چېرې 4 شي یا مثلا 3 شي د دوی اصلي عمر 5 ده نو هغه اصلي څومره په لاس تاسې په هغه به تاسې کار وکړئ. نو دا موږ تاسې د ذکاوت یا ځیرکتیا یا د IQ په هکله معلومات چې موږ تاسې د انسان IQ معلوموو IQ یې لاسته راوړو د دې ځیرکتیا